بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې موږ دلته په بار ملک په خارج کې نو دا زموږ قریبان دا غټ موبایلونه زموږ سره غواړي، نو دا ورواستو و دا څنګه دی؟ او بل دا دې خرڅول څنګه دي؟ دا کیمرې والا دا غټ موبایل په دې کې خو ویډیو راځي، فلمونه راځي او داسې نور شان هم پکې راځي. مفتی سید محمد سلمان منصور پوری په خپل فتاوا کتاب نوازل جلد نمبر 18 صفحه نمبر 99 هغه لیکلي دي چې د کیمرې والا موبایل سره داسې مناظر او تصویر کشم کېدلی شي چې هغه جانداره نه وي. اوس ګوره درخت دي یا ځنګلونه دي یا داسې د حدیثو تصویران دي یا نور داسې دي چې هغه جانداره نه دي، نو د داسې موبایل خرڅول جایز دي. او اوس چې څوک په جایز عمر کې استعمالوي نو هغه خو دغه په باره کې جایز سو، او چې څوک غلط استعمالوي دغه په اکله غلط سو، نو دا خو دغه خپل کار دی. که غلط کار ځنه که سم کار ځنه، دکاندار خو د دې ذمہوار نه دی. نن دکاندار باندې دا چې دی اوس په د صحیح استعمال، نو دا خو هر سړی چې بیا غلط استعمالوي پر هغه به ګناه وي، چې سم استعمالوي هغه به ثواب وي. اوس ګوره موږ دا څونه د دین کار د دې څخه اخو د دنیا کونج ته خلک په حلال او په حرام خبر سول، په منځو باندې رالو، پر دین باندې رالو، نو دا خو به کیمرې والا موبایل ان کیږي. او بل خبره دا چې دا چاله تور استه او دا چاله تور استه کچيري هغه سم سړی وي، سنجیده سړی وي، ته په دې پوهېږي چې دا غلط نه استعمالوي، فلمونه او ډرامې نه ګوري، نو هغه ته خو چې ورواسه صحیح دي. او کچيري داسې یو ته په دې پوهېږي چې دا سړی حرکات سکنات صحیح نه دي، نو هغه مو ورسوه، ځکه بیا هغه په دې باندې ګناه کوي. دا امداد الفتاوا جلد نمبر 3 صفحه نمبر 229 او الاشباح والنظائر صفحه نمبر 53 الامور بمقاصدها